مننه. دا پروګرام په دې برخه کې نړیوال ایوارډ وړونکی جمال طریق ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو. د سټیج مخې ته راسي او ستاسو درنه حضور ته خپله لنډه وینا واوروي. جمال طریق په ویاړ یې چشکې وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته موږ د ټولو خبرې واورېدلې، ټولو ښه خبرې وکړلې، او دلته چې کوم ګډون کوونکي دي، دلته چې چا وخت ورکړی دی، زه دا وایم چې په دنیا کې زما د ایمان دی او د انسانیت له نګام دا خبره کول غواړم چې ځورېدلي خلک، ځورېدلي کورنۍ، بې کوره سوې کورنۍ چې چا خپل پلرونه ورونه له لاسه ورکړي دي او په هغه کورنۍ کې یتیمان کونډې وي، د دې ودر ته چې څوک راځي، د دې وکلي ته څوک راځي، پر دغه نیت باندې چې موږ به له دغه خلکو سره مرسته کوو. زوم هغه په دې دنیا باندې اولیا دي، هغه چې دی هغه ستر مبارزین دي د دې ټولنې چې د هغو مثال به نه په ماضي کې چیرې وي او نه به بیا په راتلونکي کې چیرې راسي. زما د خپلې وینا زه داسې څه بېله وینا کوم، هغه ولې د وخت مجبوري ده. موږ رښتیا نه دي ویلي چې د دې د وجې بیا موږ داسې خوار پاته سوي یو. قدرمنو، د الله پاک چې انسان ته کوم دماغ ورکړی دا دونې طاقتوره دی، دونې زورور دی. که چیرې دغه موږ 99% استعمال کړو، 95%، 90% استعمال کړو، زموږ رفتار د انسان رفتار به د رڼا څخه لا هم تیز شي. یعنی د رڼا چې له لمره څخه موږ ته رڼا را رسېږي 2 منټه وخت غواړي، که 7 سکنډه غواړي. په دې کې به زه دغه سم دروغجن سم، نو دونې تیز رفتار به شي د انسان، او انسان به د ډېرو ناروغیو مخه ونیسېږي، د کینسر علاج به دریافت کړي، نور ډېر شیان. خو موږ چې دی دماغ 1% استعمال کړی دی، 1% دماغ موږ د انسانیت لپاره نه دی استعمال کړی. په دې دماغ باندې موږ اټم بم جوړ کړی، بم جوړ کړی دی، بارود هم جوړ کړی دی، کلاشینکوف دی، شکه ده، نور د اسلحې جوړ کړی دی، ټانګونه هم جوړ کړی دی چې په دې باندې موږ انسانیت تباه کوو، انسان وژنو. یعنی دا 1% دماغ هم موږ د انسانیت د تباهی لپاره استعمال کړی دی. که دا 1% دماغ موږ د انسانیت د ښېګڼې لپاره استعمال کړو، د انسانیت د خیر لپاره استعمال کړو، د مینې لپاره استعمال کړو، هم به موږ د دنیا کامیاب ترین خلک یو، کامیاب ترین انسانان به یو. خو له بده مرغه موږ په دغه 1% دماغ باندې بمونه، اټم بم، اصلې، بارود، نفرت دغه ایجاد کړي دي. موږ د انسانیت لپاره کار نه دی کړی. نن که دغه خلک تباه او برباد دي، دغه هغه تعلیم یافته خلک وو چې بمونه جوړ کړي دي، دغه پوهان خلک دي چې نظریې جوړ کړي دي، سرحدونه جوړ کړي دي، قومونه یو له بل سره په جنګ اخته دي. نو موږ به مینه پیدا کوو، موږ به دا 1% دماغ د محبت او د مینې لپاره پیدا کوو، موږ به نفرتونه ورکوو، له انسانیته به موږ دغه شیان ورکوو چې دا پلانی دی او دا پلانی دی، دا پلانی او پلانی کې موږ تباه سوي. موږ اول انسانان یو، موږ انسانان یو، موږ په انسانیت باندې درېږو. انسان که د هر قوم سره تعلق لري، که هغه هزاره دی، که ازبک دی، که تاجک دی، که پښتون دی، که هر څوک دی، که اردو وایي، که انګریزي وایي، دا انسان دی، د دې احترام په موږ فرض دی. د دې مرګ موږ ته نه دی روا، نه به موږ وژنو. نو چې تر څو پورې موږ خپل ماغزه نه یې بدل کړي، موږ خپل دماغ نه یې بدل کړی، او د الله پاک ته موږ تسلیم سوي نه یو، موږ خیر نه شو ویندلی. آخري خبرې دا کومه چې د الله پاک کوم ستر کتاب چې دی قرآن، د دې موږ هسې منکر یو. په دې منکر یو چې موږ خور تاک نه ورکوو. په وراثت کې د الله پاک په کلام کې حکم دی چې خور ته په وراثت کې برخه ورکړي. موږ برخه هم نه ورکوو، خرڅوو هم.
نو موږ د قرآن منکر یو. بل دا دی چې وروره موږ خپله خویندې میندې په بدیو کې ورکوو. مړی لالا کړی مړی ورور کړی وي په بدۍ کې بیا موږ خور ورکوو. دا دویم د الله پاک د قرآن نافرماني ده چې موږ د اولاد سره نه یو سم د خور سره نه یو سم نو به موږ د همسایه سره څه چلند وکړو موږ به د ورور سره څه چلند وکړو. موږ خپله ملامت یو. موږ قرآن نه منو له قرآنه منکر وو د قرآن د احکاماتو منکر وو. بیا موږ وایو چې موږ ولې په موږ باندې خدای دی عذاب نازل کړی. تا د کور خلک د خپل ظلم وحشت ښکار کړي دي نو الله پاک به په تا ظالمان نه نازلوي خامخا به نازلوي. ته د کور خلک ځوروې او الله په تا نور خلک مسلط کړي دي. نو الله پاک په قرآن کې وایي چا چې یو انسان مړ کړي ټول انسانیت یې مړ کړي. دی نه چې مسلمان چې هر څوک بې ګناه کې د مړ کړي ټول انسانیت دې مړ کړي. الله پاک په قرآن کې وایي که تا یو انسان ته ژوند ورکړي هر څوک چې کلمه وایي که نه وایي الله پاک وایي تا ټول انسانیت ته ژوند ورکړی دی. او الله پاک په قرآن کې وایي چې د دنیا عظیم عبادت ستر جهاد اکبر هغه د انسانیت خدمت بلا رنګ و نسل د انسانیت خدمت دی. الله پاک په قرآن کې وایي نو ته د مور خدمت نه سوی کولی ته د ورور خدمت نه سوی کولی ته د خور خدمت نه سوی کولی ته د لور خدمت نه سوی کولی چې د دې ته د ملا ماته ده ته به د پردي خدمت څنګه وکړې ته به د همسایه خدمت څنګه وکړې او خدمت چې دی هغه عبادت دی. نو معذرت غواړم ډېره بخښنه غواړم موږ به رښتیا وایو موږ به رښتیا وایو زموږ سره بله لار نشته. قرآن او حدیث چې څه وایي موږ به هغه وایو او قرآن او حدیث به منو خبرې به نه کوو یعنې منو به عمل به باندې کوو چې عمل باندې ونه کړو زموږ مسلماني زموږ هر څه چې دغه بې معنا دي. نو یو جان مننه او په اخري کې له پښتون صاحب سره یو جان مننه چې موږ د دونې عزت راکړئ دغه موقع راکړه موږ ستاسو سره خبرې وکړو موږ ته یې مخامخ سره کښېنولو بیا به هم سره کښېنو. دغه خدمت زموږ میشن دی زما میشن زما عبادت خدمت دی. زه شپه ورځ د انسانانو خدمت کوم او ما د هغه د قرآن په آیات ایمان دی چې د انسانانو خدمت کوه دا د دنیا عظیم جهاد ستر جهاد ستره لاره د ستر عبادت یو جان